لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك د قرن منازل د لريوالي اندازه د مسجد الحرام څخه. شلمه پوښتنه: قرن منازل د مسجد الحرام څخه څومره لرې دی؟ ځواب: د مکې مکرمې څخه قرن منازل ته 2 لارې تللي دي. پر یوه لار باندې د احرام تړلو لپاره د میقات السیل الکبیر په نامه مسجد جوړ دی چې د مسجد الحرام څخه 80 کیلومتره لرې دی او له طائف شریف څخه 40 کیلومتره فاصله لري، او پر دوهمه لار باندې د احرام تړلو لپاره د وادي المحرم په نامه مسجد جوړ دی چې په میقات قرن منازل هم مشهور دی او د مسجد السیل الکبیر په جنوب کې واقع دی. دغه مسجد د مسجد الحرام څخه شمال ختیځ طرف ته د طائف شریف د الهدا په لار باندې 80 کیلومتره لرېوالی لري او د طائف شریف څخه 10 کیلومتره لرې دی او د مسجد السیل الکبیر څخه 30 کیلومتره لرې دی. لبیک اللهم